سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان. کابل ښاروال مولوي عبدالرشید د یادې ادارې له سلګونو ښاریانو سره د هغوی حقوقي ودانیزو چاپیریالي ستونزو ته د رسیدو په موخه ولیدل او د چارو د چټکتیا په موخه یې مسؤلانو ته اړینې لارښوونې وکړې. کابل ښاروال ډاډ ورکړ چې د ښاریانو پر ځای یو قانوني غوښتنو ته به رسیدنه وشي. نوموړي زیاته کړه چې د ښاریانو لپاره د اداري پړاوونو اسانه کول او اصلاحات راوستل د دوی لومړیتوب دی څو په دې توګه ښاریانو ته اسانتیاوې رامنځته شي. کابل ښاروال څرګنده کړه چې د ښاري اسانتیاوو رامنځته کولو په برخه کې ارزول شوي پلانونه تر لاس لاندې دي چې په پلي کېدو سره به د ښاریانو رضایت ترلاسه او وضعیت به مثبت بدلون ومومي. آرام بکړو هوسا بکړو جانان افغانستان سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان. مسئولان ناحیه اول چگونگی حفظ صحه محیطی سایه فعالیت شمار از کارخانه های کلچه پزی و شیرینی پزی را به بررسی و نظارت گرفت. با فعالیت کنندگان در رابطه با رعایت از قوانین و مقررات شهری و مسائل بهداشتی توصیه داده شد. تاریخ و کیفیت مواد خوراکی برای تهیه کلچه و شیرینی، تأمین نظافت ساحه فعالیت چون داشتن کاشی، استفاده از دستکش، ماسک و کلاه و داشتن کارت صحی کارمندان از جمله موارد ضروری این بررسی و نظارت است. دائم بکړو قائم بکړو جهان افغانستان سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان. یو موټی پر گلی بر شینی پاک بکډه وکړي تورتم بشي ناراضه او ستم بکډه وکړي تورتم بشي ناراضه او ستم بکډه وکړي محکم بکړو وصال بکړو ایمان افغانستان محکم بکړو وصال بکړو ایمان افغانستان سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان. مسئولان ناحیه پنجم چگونگی حفظ صحه محیطی سایه فعالیت شمار از آیسکریم فروشی ها و خبازی ها را در مربوطات این ناحیه به بررسی و نظارت گرفت. با فعالیت کنندگان در رابطه با رعایت از قوانین و مقررات شهری و مسائل بهداشتی توصیه داده شد. همچنان تاریخ و کیفیت مواد خوراکی شمار از دکان ها و سوپرمارکت ها نیز بررسی شده یک مقدار مواد بدون کیفیت و تاریخ گذشته جمع‌آوری و به محل مخصوص آن انتقال داده شد. نن هم موږ د پنځمې ناحیې ساحه کې د مختلفو اصنافو کنټرول لره بررسي لرله چې د تاریخ تیره مواد ټولول ول پکې او ورسره د آیسکریم فروشۍ څخه نظارت هغه مواد چې په آیسکریم فروشۍ کې استفاده کیږي د هغوی نمونه واخیستله تر څو دا نمونه ریاست صحتي محیطي ته ولیږي د سامپلګري وکړي او د نتیجه موږ سره شریک شي تر څو موږ ښاریانو ته بالخصوص وطنوال ته په ده اطمینان ورکړو چې دغه مواد چې په آیسکریم کې استفاده کیږي د صحي د نګاه نه کوم مشکل نه لري. مختلف اصناف هم بررسي کړل بعضې د توصیې وړ ول توصیې ورته وشولې. گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان. یو موټی پر گلی بر شینی پاک بکډه وکړي تورتم بشي ناراضه او ستم بکډه وکړي تورتم بشي